القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران اغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي، یعنی ای مؤمنانو، مه وایه ستاسې دغه لفظ چې راعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او وایست په ځای د راعنا لفظ د انظرنا واوري تاسې داسې الفاظ کاروي، هغه د زړونو په غوږو او واوري تاسو، او ستا د دې دپاره د کافرانو عذاب دردناکه. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نه خوښوي هغه کسان چې کافران سوي دي له اهل کتابو څخه او نه له مشرکانو څخه دا خبره چې نازل کړه سوي دی په تاسو کومه ښه خبره لکه وحي نصرت له رب ستاسې او الله جل جلاله خاصوي په رحمت خپل سره هغه څوک چې اراده یې وکړي د تخصیص په رحمت سره، او الله خاوند د فضل ډېر لوی دی. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هغه چې منسوخ کوو موږ له کوم آیاته یا هیرویو د زړونو څخه د مؤمنانو نو رالیږو بهتر له هغه یا په مثل د هغه په تکلیف او ثواب کې آیا نه پوهیږې ته چې بېشک الله جل جلاله په هر څه ښه قادر دی، نو رالیږي بهتر له منسوخه څخه یا د هغه په مثل. تفسیر: دا هم د یهودانو پیغور دی کله چې ستاسې په کتاب کې ځینې آیاتونه منسوخ کیږي نو وایي که دا کتاب په رښتیا د پاک الله جل جلاله د لورې څخه وي، نو کله چې الله تعالی جل جلاله د هغه د نسخې د سبب څخه چې موږ او تاسې اوس پرې خبرېږو له پخوا څخه خبر وو، نو ولې به یو داسې آیات لیږه؟ نو الله تعالی جل جلاله فرمایي چې نه په لومړنۍ خبره کې څه عیب او نه په وروستنۍ خبره کې کوم عیب شته. د وخت په تناسب اول هغه حکم مناسب وګاڼه او بیا یې دغه حکم لازم وباله چې احکام الحاکمین. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ایا نه پوهیږې ته چې بېشک الله جل جلاله همده لره دی سلطنت او باچهي د اسمانونو او د ځمکې، او نسته تاسو د غیر د الله جل جلاله څخه هیڅ دوست او نه کوم مددگار. تفسیر: یعنی دلته خو د الله تعالی جل جلاله قدرت او ملکیت په ګردو باندې شامل دی، او هلته په خپل بندگانو اعلی درجه عنایت او مرحمت لري، نو اوس د بندگانو په منافعو او مصالحو باندې غیر د ده د ذات څخه بل څوک پوهېدای سي، او څوک د ده په اندازه بندگانو ته منافع او ښېګڼې رسولی سي. د قرآن کریم د پښتو ژباړې تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.